په نورستان کې د دوشنبې ورځې ورښتونو او سیلابونو د دغه ولایت مرکز پارون ترڅنګ ګڼ شمېر سیمې ویجاړې او ګڼو کورنیو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د سیلاب څپې دومره چټکې وي چې د سترګو په رپ سره یې د نورستان پارون مرکز ګڼې هټۍ د هوټلونو دنګې ودانۍ او ګڼ شمېر خلک تر خپلې سینې لاندې کړل. نورستان کې سخت سیلاب راغلی، د ښاروالۍ هوټل، پارک، بازار، دکانونه، ښاروالۍ ټولې وړي دي، هر څه ختم. د دوی په وینا وروستیو سیلابونو د مرکز پارون ښار اصلي بڼه په ورانۍ بدله کړې او له ورایه اوس د ورانیو او خاموشیو انځور وړاندې کوي. د اوبو زور ډېر زیات و، خو دغونه ولسونو سره دغونه همکاریو منډه وکړه چې خلک یې بېطرفه کړه، غاړو ته یې کړه او مړي او جسدونه او دام را انتقال کړه. څه قماندانۍ ته کړه، څه لګیا دي همکاري کوي، دا مشران لګیا دي زمونږ هغې هڅه کوي. دلته ځان له کاریګرو او کار هم کاوه، خو په دې ځای کې درې منزله کور و، هغه کور کې څه کاریګرو یو ځایي کس دی دا ټول لاندې وتي دي، څه کسان خو تښتېدلي او درې دي، 4 کسان لاندې وتي دي. بلخوا دغه سیلاب نورستان ته تللي یو شمېر سیلانیان هم زیانمن کړي دي. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی انعام الله چې له سیلابه ژغورل شوی وایي سیلاب یې له خپل موټر سره یو ځای په مخه کړ او مرګ یې په خپلو سترګو ولید. ډېره چالاکي مې وکړه چې د پله دې سر ته مې ځان راورسوه، همداسې سیلاب راورسېدو، بیا یې زه جګ کړم سیلاب ځان سره. دغه پېچلی موټر دی راسره، ګېټ مې کلاو که اوس هم کلاو دی، خو سیلاب د ما نه مخکې شوی و. همدغسې د خپې مې د ګېټ ته اړم کړلې، مالزه مرګ خو ته راورسېدو، خو دا ګېټ ته پسې رابند نه شي. نو هسې مرۍ د مرګ ډېره سخته ده که نه. نو لکه زما هېڅ مجال نه کېده چې یا مې ګاډي نه دنګلی وی، یا مې ګاډی بچ کړی وی، یا مې ځان بچ کړی وی. همدغسې کېنته موټر غاړې ته شو، دی ته زه راووتلم، زما په سر باندې کوچپې واوښتلې، مرګ په خپلو سترګو ولیدل. د نورستان ولایتي چارواکي بیا د مرګ ژوبلې ترڅنګ وایي سلګونه کورنۍ زیانمنې شوي دي او د خوراکي توکو، سرپناه او نورو لومړنیو اړتیاوو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په لسګونو کسان سیله وړي دي او همداسې هوټلونه یې وړي دي او همداسې دا بازار چې شاته تاسې ګورئ، دا بازار یې ټول تخریب کړی ده او دکانونه یې وړي دي او ډېر شهیدان دي، د کورونو لاندې شوي دي او خټو لاندې دي. ما په ټولو مشرانو باندې غږ ده چې نورستان ولایت ته توجه وکړي او همداشان مؤسساتو باندې مې غږ ده، خیریه بنسټونو باندې مې غږ ده او همداسې ملي تجارانو باندې مې غږ ده چې نورستان نن په غم کې پروت ده او تاسو ټول ورسره په دې غم. بلخوا ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلو اردو ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې په موخه نورستان ته رسېدلي او هلته یې له شاوخوا زر زیانمن شوو کسانو سره د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. اردو ځواکونه د وطن د دفاع سربیره د نورو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د ژغورنې په عملیات باندې بوخت دي. په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلو اردو د رهبرۍ د هدایت سره سم په همدانه شپه تازه دمې ځواکونه د نورستان ولایت پر ور باندې حرکت کوي د ژغورنې دپاره او د یاد قلو اردو د رهبرۍ د هدایت سره سم 10 تنه هیوادوالو دپاره خوراکي توکي تیار شوي دي چې د رسېدلو سره سم به په هیوادوالو باندې تقسیم شي. نورستان کې ورښتونو سیلابونو داسې مهال ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول چې له دغې پیښې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې وه چې د نورستان په شمول به د هیواد لسو ولایتونو کې باران او ناڅاپي سیلابونه رامنځته شي.